السلام علیکم ګرانو قدرمندو د نوې اپیزود سره تاسو په خدمت کې حاضر شو. قدرمندو دا وخت کې جلوزي نمبر 2 یعنی های سکول او شیخان ولار دلته چې کوم پولینګ سټیشن دی هغه ته راغلم او دلته ټول دغه لګېدلي دي کیمپونه لګېدلي دي او لومبه کیمپ چې کوم دی هغه د خلیق الرحمن د خلیق الرحمن او د زمونږه پی کې 87 او پی کې ها څنګه چلے صحیح حساب کتاب دی الحمدلله سار نه پولینګ ډیر زبردست او سموث روان دي په داسې مخامه پورې ټیک ټاک پورې وشلې ترناوټ لګ مسله ده ځکه چې کم دی او د خلکو هغه مر انټرست په وټ شروع کې نشته ځکه چې څنګه دا اپوزیشن والا مخالف پارټي نه خاصه د پټي والا پروپاګاندا کوي چې را موږ بس ووټرو سره مسله نشته او بس موږ اول لګټلې دا او بکسي وډا کې رسید په دا وجه خلک ډیسایډ دي او ان شاء الله لا ټایم شته موږ خلک راوباسو او کافي پولینګ شوی دی او امید دی چې موږ به اخیری کوشش بدای چې تقریبا 50% د خپل پولینګ ورسو ان شاء الله چې 50% هم ورسو نو پتا دي موږ کامیابی ده ځکه چې زیات تر خلک تاسو ته پتا دي روزګار په سلسله کې بارم دي موږ ډیر مرګري دي راغلیم دي او اوسم ډیر زمونږ خلک چې دی غدي کلینه بار پنجاب مختلف سوسيږي نو هغه په پولینګ لکه سیستم دی او ټرن اوټ هم لکم دی او ان شاء الله امید ساتو چې رزلټ په زموږ حق کې وي او د عمران خان ان شاء الله جیت کیږي او دغه چې کوم شخصیت دی او د کوم کردار دی چې نه پټ نه دی ان شاء الله او باوجود دی چې موږ نه مین چې موږ کوم نشان او بیٹ هغه غسته دی موږ تل مسلې شته خاص کر په زنانو کې هغه په پویولو او د هغه ته ووټ صحیح کاسکولو باندې ان شاء الله دې نه باوجود موږ پوره مهنت کړې دي او ان شاء الله دې سره به موږ کنه ملاويږي اوس ورته چې کوم الیکشن وشو نو دې کې تاسو چې سونه تاسو کامیاب شوي د ټرن اوټ خبره کوي ټرن اوټ تقریبا اوس ورته تقریبا دلته دي دوه پولینګ سټیشنونو کې چې کم دي نو ټول تعداد خو کافي دي اینه باوجود په ټرن اوټ تقریبا چې دي نو لګبګ 30% 30+ ته ما چې کوم اندازه ده اوس خلک راځي ان شاء الله او امید دي چې دا به مخکې ورسي نو تقریبا اوس پورې 14-1500 تقریبا د دوه پولینګ سټیشنونو کې کاس شوي دي او اوس خلک راځي بعض خلک روزګارونو کارونو ته لاړو بل زنانو کور کې کارونه کوي نه په وجه ملو باندې غیلیټ کورونه راځي ان شاء الله خبي صحیح ده ان شاء الله بس اوسمه پر چې ما کوم سروې وکړو پی ټی آی خو په ګیر چا پیرو باندې خبره پور غروانه ده تاسو د خبرونو دا مغو مشکل کندل کې خبرګار نه محسوس کیږي خو نه زده له خوشاله خبره ده کوم چې ګیر چې ما کوم سره اوس پر وکړ د پی ټی آی ولا خبر امید دي اول د خبر لکه پی ټی آی ګټه ان شاء الله زموږ زه پریشان صرف تر نو ته بارے چې خلک هغه انټرست نه اخلي لکه الیکشن کې هغه د نور پروپاګاندا کوي دی په وجه خلک مایوس دي ځکه چې دا احساس کوي چې د ووټ په هغه قیمت نه نو هغه په وجه لګي مایوس دي نو تر نو په وجه کم دي نو ان شاء الله باقی ان شاء الله ګټه به زموږ کې خیر ان شاء الله کار سمري په تر ګټه ان شاء الله زموږ کې خیر ډیر مننه تاسو معلومات راکول ډیر مهرباني قدرمندو دا د پی ټی آی نماینده چې تاسو سره خبره کړې وشولې او داغه د خلکو درواتو په وجه باندې چې کمی هغه سي کم چې بجلوزو کې زور او شور نه پاغه زور او شور سره خلک را نغلو هغه دینه لګونه ډي سرټیفاید ته نو ما نور چې ګر چې پر ما هغه واغسو جایزه واغسته نو خبر خلک راوتی دي او خبر چې کم دینو دغه ټرن اوټ شوی کم کامرس کالج کې چې کم خلک غول د خبر خلک راغلی او اف د کیمرا معلومات کو نو کډر اف د کیمرا معلومات راکې صحیح معلومات راکې ناغه یې خبر او خبر همون طریقې سره الیکشن وشو او اوس په کوم خلک راوتی نو ان شاء الله مازیګر پر بنورم راوځي زور شور اوس خیره کې مازیګر نه منځل ورستو چې کم لیندې باغ کې راوځي او الله دې وکړي دغه څه په خیر حسدا وټنه وشي راځي قدمونه چې نور هغه ته ورشو چې د نور خلک سوي دا غیم نه رايوالو ما سره اوسه جی قدرمندو پی ټی آی پی پټکی ولا پاریس خټک هغه دا دلته حالات په هل بریک ته او بریک نه بعد به کاروایی شروع کیږي نو راځي چې د کم کسان ناسي د دې سره ولګي د درې خبرې مو کو او تاسو له معلومات راکټه والو ټول د تعلیم د پہچان نه وته څنګه چې له سب پوزیشن د الیکشن چې سم وشو تاسو سو وایي دی باره کې
جی فلحال چې کوم دی پی ټی آی پوزیشن سره روان دی او باقي رزلټ وروسته پته لګي چې رزلټ سره راځي او څومره هغه شو لکه خلک راووتو ټولان راووتو شو کنه شو جی 1000 پلس پولینګ شوی دی جی 1000 پلس پولینګ شو او نور کله څنګه چې په ځلو کې الیکشن کې هغه کرم جوسه سره باندې لګ سلو باندې روان کنه روان دي ډېر مرګ داسي چې بار نه پکې راغلي دي او خاص کر ووټ کاسټ کېدو لپاره او په خپل بار نه راغلي ووټ کاسټ کېدو لپاره او ماشاءالله ډېر روان دي دا قدرمندو د پی ټی آی پی نماینده چې تاسو خبره ترې وکړي او راځي چې دغه نور دغه تلل شو او نور خلک سوي دا غیر نم رای والو ما سره اوسه دا جی جماعت اسلامی ډاکټر رضوان الله کیمپ ته او چونکه څنګه چې تاسو معلومه چې خلک د ډیرو خلکو ووټ پول کړی دی سکول کې دلته دی او څه منځله ترې بریک راغلی د بریک نه بعد د حالات دي مشرانو درته وایي چې اوسه پورې چې الیکشن وشو نو څنګه وشو خلک راوتي که نه څه حساب کتاب خلک ډېر کم راوتي دي لکه ووټ ریشو به ډېره کم وي پرسنټیج کم دی لکه په هغه جوړ شو خروش څخه خلک نه دي مخکې څنګه بدیاتي کې هغه شی نو دا ځل خلک لګي دا به ووټ کاست په بیګا ته ورځل کې پته لګي ووټ کاست کم دی نو دا قدرمندو تاسو د مشرانو خبرې اوري چې خلک دا سره په کرم جوشه سره نه دي چې خلکو په ډېر انټرست کم دی د دې وجه نه چې مخکې پکې دانګلې ډېر شوې ده دغه فوج باندې لکه کم هغه روان دي کم خلک گرفتار شو د دې ټول اثرات دلته راځي چې بهر چا باندې اثر پروزي دا نه چې کله سره پی ټی آی دا په ټولو باندې اثر پروزي او دغه تاسو د جمعیت اسلامي ولدي نو دین دغه سره ته نورم چې کوم د سو وکړو چې هغه یې را دل د کټرن اوټ هغه سي مازه نشته راځي چې مخې لاړ شو او مخې ګو چې مخې سہالت السلام علیکم څنګه چلے مشرانو کشرانو دا کومه پارټي د لپاره خیر سره کیمپ لګیدل میجر جنرال آر محمد سعد خټک آزاد امیدوار نه دي د خپل پارټي ده خپل پارټي ده فرست ټایم دی ها او نظریه خنځ دی صحیح ده څنګه اوس په چوټو نو شنو سوای تاسو نوټونه خو به شروع وي اوس فعال یاسد نشو ویلې ها ځکه چې دا خو باندې بکسي دا وځي نه خلک راوتی دي وټونه خلک تاسو او ماشاءالله ورنو خلک او تاسو ها اډر خلک وي چې کنه هغه خلک نه راوځي څنګه چې مخکې بلدیاتو کې دغه کې راوتی نو بلدیاتو کې خدای چې خو د کلو وټونه نور سړي زوري چې ما ته ریزه ټوټ ملو شي بل وي ما ته ریزه دا خدای راځي بس په آرام ورو دا مطلب دا راځي هغه سړي هر سړي دغه کار وي چې زره غونډه رمخ کې وټ پول کم چې به سم مسلې نو دې نه مخ کې موټ پول کړی دا خو بس هر سړي وي چې مې موټ ته نه بل دا خو غټو خلکو نه کو برناستي صحیح صحیح ده مننه جی بدا جی دغه تاسو کتو چې دا چا کمپاین کیمپ ته سات خټک او خپل پارټي جوړ کړی ده صحیح ده پاکستان عام آدمی مومنت راځي چې مخکې لاړ شو چې مخکې حالات سړي هغه موږ تاسو ټولو خو اجي حلحاج پرویز خټک کیمپ او بدل د کیمپ دغه سي حالات دي پته نشته چې د روټۍ د بریک وجه دا او کنه خلا ختم شو او بعضې ځای کې چې کوم حالات ګرم منډه تړله وه بس هغه وشوله اوس مازدیګر تاسې کتل دي انتظار کول دي چې یاره څوک به راځي که نه سیکنډ ټایم دی او بس دې ځای کې قدرمندو بس دغه هومره ویډیو به ډېرې راځئ چې مخکې لاړ شو او نور چې کوم ځای کې ګرم د هغې سریخانه شوه پرتیکالان شو بختۍ شوه هغه د ځان ورسومه او هغه ځای تاسو ریکارډ کړم ما سره اوسئ د بل پروګرام سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د دغه کې اجازه د الله په امان